کله چې هغه شلو شفاخانې ته لاړ چې ځانونه بستر کړو ډاکټر یوسف خان عربي خدای بخښلی هم راسره و ورور مې فضل الرحمن عربي هم راسره و زه هم ومه پکتیاوال صاحب هم راسره و بل ورور مې د هغه هم راسره و ټول لاړو موږ شفاخانې یو بلکون چې کېناست عسکر راته وویل تاسې دلته کېنه دغه ډاکټر صاحب بار شم هلته ځای نسته هغه کې موږ دې خوا ته کېناستلو چې یو 2 دقیقې بعد ګورو چې ډاکټر یوسف خان عربي راسملولی دی ډاکټرانو په دې لعنت ته یې وایي په دې هغه افغان کورونه افغان جاپان شفاخانې کې په 3 نفر 4 نفر ډاکټران نیولی بېچاره دغه مخې غاښ یې ورته مات کړو دا شفاخانه دی دا انسانیت دی دا شرافت دی بېرته راغلو چې بېرته راغلو وروڼه مې ژوندي وو هغه کې خور مې دې خدای وبښي هغه وفات شوله بیا ډاکټر یوسف خان عربي وفات شو بیا ملي تاجر و ورور مې و هغه وفات شو هغه ټول وفات شول بس خدای تعالی اشرف غني ډاکټر عبدالله دغه نوره په ورځ د معاشر کې به وي ستاسې ګریوان به زما په لاس وي حزبالله خدای مخلوقه 2 نفره بلایان ورته 2 ماښامه راځي چې نن 14مه ورځ دی دا وګوره دا ماته راوړي دغه کې هم دوایي او په دې کې هم دوایي په دې کې هم به دوایي په دې کې لیمو یې دا مې تر اوسه پورې نه دی راخوړلی 2 نفره په ماښام کې ماته راځي موږ ته وایي چې موږ د خاک جبار اسلامي امارت مجاهدینو تا سره ډېر ظلم شوی دا وکړه انشاءالله ښه کېږو 2 دقیقې په بل لکه ما سره درېږي دې دوا سره مې لږ غونته شوی راحتي راغلی امام ورسره راغله پکتیاوال صاحب هم ورسره راغله ټول هم ورسره راغله اسلامي امارت ماته خاک جبار نه راځي خاک جبار راځي ماته ځان کله زمان خان ته دوا راوړي بې ناموسه بې وجدانه اشرف غني بې وجدانه ډاکټر عبدالله بې وجدانه زما یم په قدرت په ګټه یې چې ناست وي 2 نفر طالبان ماته راځي د خاکي جبار نه دلته ماته دوا راوړي چې تاسو سره ظلم کېږي خیر دا وخورئ انشاءالله دې سره خدای پاک په تاسو ته اجر درکړي ثواب درکړي انشاءالله جوړېږي ډېر خلک دې سره جوړ شوي دي د ماته په 9 کیلومتره کې د جمهوري پرته د 2 کیلومتره کې 9 کیلومتره کې او زه راته پرته دی یو نفر مې غږ نه کوي خدای مو هلاک کا خدای مو تباه کا خدای مو هلاک کا په ورځ د معاشر کې ستاسې ګریوان د ما په لاس وي د خپلو ورونو د خویندو د یتیمانو ټول زره حساب زه تاسې نه غواړم نور هم په خدای سپارم ښې ورځ بله په وخت وخه شو موږ په افغانستان کې حتی د کرونا د لومړي مثبتې پیښې له ثبت مخکې دا وبا جدي ګڼلې وه او په هره مرحله کې مو مخکې له مخکې لازم پلانونه درلودل او عملي اقدامات مو کړي دي اړمنو خلکو ته دوامداره مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا احیا کارونه ترسره کړو واورونو یو شه خو باندې پیږئ د پیسو چل ماته راځي که نه راځي